السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ څلور نوي سټرنګونه دروښیم چې دغه څلور سټرنګونه اوس نوي په واتساپ کې راغلي دي او له دغو څلور سټرنګو چې تاسو په واتساپ کې ډېر زیاته فایده اخیستلی شئ او دغه څلور سټرنګونه به ستاسو ډېر زیات کارونه در اسانه کړي. نو ډېر خوندور او ډېر ضروري سټرنګونه دي، باید تاسو ته خامخا معلوم وي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو راځو دوستانو اول سټرنګ درښیم. که چیرې تاسې دغه سټرنګ په خپل واتساپ کې وکړئ، بیا که چیرې تاسو ته څوک په واتساپ کې میسج درولېږي، وایس میسج درولېږي، ویډیو درولېږي یا تصویر درولېږي، نو کله چې تاسې د دې هغه میسج وګورئ، هغه ویډیو وګورئ، هغه تصویر وګورئ، خو دوی ته به هلته نور معلومېږي چې دغه کس اوس زموږ میسج وکتی. او که چیرې یو چا په سټیټس باندې ویډیو ورکړی وه، تصویر ورکړی و، که چیرې تاسو د دوی سټیټس وکتی، نو هغه سټیټس به هم دوی ته نور معلومېږي چې اوس دوی د موږ سټیټس وکتی. نو د دغه سټرنګ کولو لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ، د اکونټ کې درې ډاټه دي، سمپل په دغه درې ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به بیا تاسو په سټرنګز اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټرنګز اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې کې اول اپشن د اکاونټ، په دغه اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې اول اپشن د پریویسي، په پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه لاندې اپشن د ریډ ریسیپټس په نامه، دغه به ستاسې په واتساپ کې آن وي. دغسې کله هم تاسې بند کړئ. اوس که چیرې تاسې ته څوک میسج درولېږي، تاسې د دې میسج وګورئ، هغه که وایس میسج وي، که ټیکس میسج وي، که ویډیو وي، کار شي، که سټیټس وي، نو کله چې تاسې د دې میسج وګورئ نو دوی ته به نور معلومېږي چې دغه کس د موږ میسج وکړی. نو اوس راځو دوستانو دویم سټرنګ ته. دویم سټرنګ درښیم. د دویم سټرنګ کولو لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې واتساپ اپډیټ کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ اپډیټ کړئ، بیا به سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ، ګور دوستانو اوس تاسو هر چاته وایس میسج ورلېږئ، سمپل په دغه وایس بټن باندې کلیک ونیسئ، دا پورته کش کړئ، هغه وایس میسج به لاک شي. اوس سمپل دلته تاسو خپل خبر ورته وکړئ. کله چې تاسو هغه وایس میسج پوره کړئ، سمپل ګور دغه سټاپ بټن د سټاپ بټن به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټاپ بټن باندې کلیک وکړئ، اوس دلته ګور دغه وایس میسج تاسو کتلی شئ. دغه وایس میسج تاسو صحیح ورلېږلی ده، خبرې صحیح کتللی دي، تاسو کومې خبرې ورته کړي دي هغه صحیح دي، یعنې هغه وایس میسج دلته ګوره تاسو تر سینډ کولو مخته کتلی شئ. اوس سمپل په دغه پلی بټن کلیک وکړئ، ګوره هغه وایس میسج دلته تاسو کتلی شئ. کوم چیرې مثال هغه وایس صحیح و، سمپل په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ، هغه وایس میسج به صحیح شي. نو اوس راځو دوستانو دریم سټرنګ ته. دریم سټرنګ درښیم. ګور دوستانو کله چې تاسو چاته په واتساپ کې میسج لیږئ، نو اول به تاسو دې نمبر په موبایل کې سیو کوئ، بیا تاسو دې ته په واتساپ کې میسج لیکلی شوی. خو د واتساپ اوس نوی اپډیټ راغلی ده، تاسو به سمپل په خپل موبایل کې واتساپ اپډیټ کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې واتساپ اپډیټ کړئ، اوس تاسو هر چاته په واتساپ کې میسج لیږئ د هغه نمبر بغیر سیو کولو، نو تاسو سمپل تاسو د هغه نمبر ولیکئ، سینډ یې کړئ. یا که چیرې تاسو ته بل چا د یو چا واتساپ نمبر لیږلی وي او تاسو اوس هغه ته میسج لیږئ، نو تاسو د دې نمبر سیو کوئ. ما اوس ګوره دغه نمبر دی، مثال دغه یې ما ته رالیږلی دا د بل چا د واتساپ نمبر دی، نو زه غواړم ډایرکټ دته په واتساپ کې میسج ولیږم، نو مخته به تاسو دغه نمبر لازمي سیو کوئ. خو اوس د سیو کېدو ضرورت نشته، خالي تاسو په دغه نمبر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه نمبر باندې کلیک وکړئ، ګوره دغه اپشن به تاسو ته راواړوي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې ډایرکټ دته میسج ولیږئ، نو چیټ وید هغه نمبر به لیکل شوي، په دې کلیک وکړئ، ډایرکټ تاسو دوی ته میسج لیږلی شئ. کوم چیرې سیو کوئ، اخري اپشن ده ایډ ټو کنټیکټ، دلته تاسو دا سیو کولی شئ. او کوم چیرې ټلیفون ورکوئ، ساده ټلیفون په ډایل به کلیک وکړئ. نو زه ډایرکټ په واتساپ کې میسج ولیږم، چیټ وید په دا اول اپشن به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ، ګوره د واتساپ درته خلاص و. اوس دلته تاسو یو عادت په واتساپ کې میسج لیکلی شئ. نو اوس راځو دوستانو څلورم سټرنګ ته. څلورم سټرنګ درښیم. د څلورم سټرنګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په واتساپ کې د یو چا سټیټس سیو کړئ. یعنې که چیرې په واتساپ کې یو چا په سټیټس باندې ویډیو لګولی وي یا تصویر لګولی وي، نو دلته ګوره خالي تاسو کتلی شئ. اوس دا سټیټس ته دغه زه سیو کولی نشم، دا زه صرف کتلی شم، نو دا به زه اوس څنګه سیو کوم؟ نو دې لپاره دوستانو سمپل تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، او په اول کمنټ کې مې تاسو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن دی د ریسنټ سټیټس په نامه، په دغه ریسنټ سټیټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریسنټ سټیټس اپشن باندې کلیک وکړئ، کوم سټیټسان چې هلته تاسو کتلي وي هغه به ټوله دلته راواړوي. اوس مو هر سټیټس ډاونلوډوئ، سمپل په هغه سټیټس کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه سټیټس کلیک وکړئ، ګوره تاسو پلی کولی هم شئ. او په دې کې اول اپشن د سیو، په دغه سیو چې کله تاسو کلیک وکړئ، دغه سټیټس به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي. هغه سټیټس ډاونلوډوئ، خالي په هغه سټیټس کلیک کوئ، په سیو بټن باندې کلیک کوئ،
نو هغه سټیټس به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیویږي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.